په 1980 زیږدیز کال کې چیرته چې د ویتنام هیواد د نړۍ د زورواکو د زور ازمایلو ډګر ګرځېدلی و، د جګړې د یو لوري یعنې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي ځواکونو لخوا د یو داسې پروژې د عملي کولو اوازې خپرې شوې چې باور کول یې ستونزمن و. دا پروژه چې پلي کېدل یې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پوره 7 کاله وروسته یعنې په 1904 زیږدیز کال کې تایید شو. د کلاود سیډینګ چې په پښتو ژبه کې ورته د وریځو کرهڼې اصطلاح مناسب ریښې په نوم یادېده. د دې کار په ترسره کولو سره د امریکا متحده ایالاتو نظامي ځواکونو هڅه وکړه ترڅو د هوا په خرابوالي او د شدیدو اورښتونو په رامنځته کولو سره د شمالي ویتنام او د هغوی د ملاتړو ځواکونو اکمالاتي لارې ویجاړې او له ستونزو سره یې مخ کړي. خو وروسته جوته شوه چې د دې کار اصلي قربانیان ملکیان وو چې په زرهاوو تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او کروندو ته یې بې کچې زیانونه واوښتل. دا کار د دې لامل شو چې په 1908 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د جګړه ییزو موخو لپاره د کلاود سیډینګ یا د وریځو کرهڼه یو غیر قانوني عمل وپېژندل شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د وریځو کرهڼه په څه ډول ترسره کیږي او آیا په اوسني عصر کې ترې ګټه اخیستل ممکن دي او که نه؟ د دې خپرونې په اوږدو کې مو یادو شوو پوښتنو ته ځواب لټولی. له موږ سره پاتې شئ. وریځې د اوبو د بخار څخه رامنځته کیږي او بارانونه له وریځو څخه، خو دا اړینه نه ده چې هره وریځ دې په باران بدله شي. د دې لپاره چې له وریځو څخه باران رامنځته شي باید یو عملیه ترسره شي چې وریځې د باران وړ وګرځي. د دې چارې لپاره باید په وریځو کې د موجوده د اوبو مالیکولونه له یو بل سره ونښلي چې دا کار د هغوی وزن ډیروي او د باران د څاڅکو په څیر له وریځو جلا او د ځمکې په لور حرکت کوي. ساینسپوهانو ثابته کړې چې د ځینو کیمیاوي توکو لکه سیلور ایوډین او د ځینو مالګو ذرات د وریځو په شاوخوا کې وشیندل شي د دې لامل ګرځي ترڅو د اوبو مالیکولونه د عادت خلاف په ډیره تیزۍ د دې توکو په ذراتو راغونډ شي او د مصنوعي اورښتونو لامل وګرځي. ساینسپوهان د دې ترڅنګ په دې هم بریالي شوي ترڅو د دې چارې برعکس یعنې د باران د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. په 2008 زیږدیز کال کې چیرته چې د چین هیواد د لومړي ځل لپاره د اولمپیک لوبو کوربتوب په غاړه لره چې د اګست میاشتې په 8 نیټه د پرانیستې مراسم په بیجینګ ښار کې پلان کړي وو، خو مراسمو ته په نږدې کېدو شیبه په شیبه د بیجینګ هوا مخ په خرابېدو وه او په همدې نیټه د درنو اورښتونو اټکل کېده. د چین چارواکو د دې ستونزې د حل لپاره د وریځو د کرهڼې له ټکنالوژۍ څخه ګټه واخیسته او د وریځو په منځ کې د کیمیاوي توکو په خورولو سره یې د بیجینګ له اسمانه وریځې وترولې او د اورښت راښکته کېدو مخه یې ونیوله. وروستیو لسیزو کې ډیری هیوادونو د اوبو د سرچینو د مدیریت لپاره د وریځو کرهڼې ته په خپلو ستراتیژیو کې ځای ورکړی دی او ډیره پانګونه یې پکې کړې ده. د بیلګې په ډول عربي متحده امارات چې د وچ اقلیم لرونکی هیواد دی چې د نورو په پرتله یې دې ټکنالوژۍ ته ځانګړې پاملرنه کړې چې په دې کار سره یې د خپل هیواد په سراسر کې د اقلیم بدلون ته لاره هواره کړې ده. د دې ټکنالوژۍ یوه بله ګټه د اورښتونو په پایله کې د سیلابونو له جاري کېدو څخه مخنیوی دی. کله چې د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې په 2020 زیږدیز کال کې د درنو او دوامداره اورښتونو له وجې پراخه سیلابونه رامنځته شول، دولت یې له دې تګلارې څخه په ګټې اخیستنې سره وتوانېد د باران د ورېدو مخه ونیسي. د ټکنالوژۍ په دومره پرمختګ سره سره ساینسپوهان تر اوسه په دې اړه په یوه خوله نه دي چې آیا دا مصنوعي اورښتونه به چاپیریال ته ګټور وي او که نه، او که ګټور وي په کومه کچه او باید په کوم وخت کې ترسره شي. دا چاره د دې لامل شوي چې د وریځو د مالکیت په اړه هم بحثونه رامنځته شي، یعنې هغه وریځې چې په یوه سیمه اورښت رامنځته کوي له بلې سیمې تیریږي. نو آیا هر هیواد کولی شي چې د خپل اسمان په وریځو کې لاسوهنه وکړي؟ په نړیواله کچه قانون جوړونکي په دې هڅه کې دي مخکې له دې چې دا چاره د هیوادونو ترمنځ د جګړو لامل شي باید ورته یوه تګلاره جوړه کړي. په همدې حال کې د دې ټکنالوژۍ پرمختګ ته هیلې په ډېرېدو دي ترڅو د ځمکې د کورې د بې کچې تودوخې او سړښت مخه ونیول شي.
مننه چې تر پایه له موږ سره وئ. تر بیا چې په یوه بله خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.